د افغانستان او نړۍ تازه او مهم خبرونه. سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو تر پایه وګورئ او یوټیوب چینل مو هم در سره سبسکرایب کړئ. پاکستان له یوې پاکستاني رسنۍ سره په تازه مرکې کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف ویلي دي چې د تیر په پرتله د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې دي. د نوموړي په وینا چې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان سره سختې د دښمنۍ اړیکې پاللي. مهاجر ګڼو افغان مهاجرو ویلي دي چې ایراني مسؤلین افغان مهاجر انسانان نه ګڼي او ادعا یې کړې ده چې د دې په خاطر چې د پولیس څخه د تیریدو کرایه نه لري د ایراني مسؤلینو له لوري وهل شوي او ټکول شوي دي. اسلامي امارات د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي له اسلام آباد څخه په یو غږیز پیغام کې ویلي دي چې د تریکا پلاس غړو هیوادونو د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او حکومتولۍ برخه کې د افغانستان اسلامي امارت هڅې ستایلې دي او د همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی. کورنیو چارو وزارت د اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت د پاکستان ډانو ورځپاڼې هغه راپور ته غبرګون ښودلی دی چې ګواکې پاکستان له افغانستانه وسلې اخلي. کورنیو چارو وزارت په ټویټر باندې لیکلي دي چې موږ په خپله د نوي اردو د جوړېدو په حال کې یو او لا نورو وسلو ته اړتیا لرو. او د پای خبر همدا چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ په پاکستان کې د اتروي کال له پرونۍ غونډې وروسته ویلي دي چې په غونډه کې ټینګار شوی ترڅو طالبان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او ټولګډونه حکومت د جوړولو په اړه د خپلو ژمنو عملي کولو ته مجبوره کړل شي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر اخره پاتې شوئ. زموږ د سوله افغان یوټیوب چینل څخه د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.